ملا یعقوب بیا تازه څه څرګندونې وکړې. له هند څخه یې ولې مننه کړې ده او د پاکستان په اړه یې بیا څه ویلي دي. ډیورنډ کرښې په اړه یې هم مهمې خبرې درسره شریکوم، نو ضرور ویډیو وګورئ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویلي دوی له هند سره د دفاعي اړیکو بیا ټینګولو کې هیڅ ستونزه نه لري. خو ټینګار یې کړی دی چې لومړی باید دواړو حکومتونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې بیرته عادي شي. نوموړي د نیوز اتلس په نامه له یوې هندي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دي که د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې عادي کیږي نو طالبان دې ته هم چمتو دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره هند ته ولیږي. ملا یعقوب همداراز د هند په حکومت غږ کړی دی چې کابل کې خپل تړل شوی سفارت بیا پرانیزي. همداراز د طالبانو سفیر ته اجازه ورکړي چې نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت چارې ترلاسه کړي. د طالبانو د دفاع وزیر وایي که هند افغانستان ته خپل ډیپلوماټیکه عمله بیرته استوي نو طالبان چمتو دي چې د امنیت برخه کې هر ډول تضمین ورکړي. نوموړي په دې مرکه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د طالبانو حکومت د هند په ګډون د نړۍ ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. ملا یعقوب په دې مرکه کې د هغو بشري مرستو لپاره هم د هند څخه مننه کړې ده چې په تیرو څو میاشتو کې افغانستان سره کړي دي. د یادولو ده چې پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته هند د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو په څیر په کابل کې خپل سفارت تړلی دی او له طالبانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. ملا یعقوب له هندي ټلویزیون سره د مرکه کې د افغانستان، پاکستان او هند په درې اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیت هم لنډې خبرې کړې دي. نوموړي ټینګار کړی دی پاکستان یا هند ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د یو بل پر ضد وکاروي او هیله یې ښودلې د دواړو هیوادونه به خپل منځي اړیکې د خبرو او مذاکراتو له لارې حل کړي. د طالبانو د دفاع وزیر ویلي دوی له القاعدې سره هیڅ اړیکې نه لري او د داعش ډله هم تر ډیره په افغانستان کې ځپل شوې ده. هغه د پاکستان او ډیورنډ کرښې په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل له پاکستان سره ښې اړیکې لري او که وخت ناوخته پر ډیورنډ کرښه کومه پیښه کیږي نو هغه باید ډیره جدي ونه ګڼل شي. ملا یعقوب پر امریکا هم غږ وکړ چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د ستونزې نه جوړوي او ډیپلوماټیکې اړیکې د ورسره ټینګې کړي. درنو لیدونکو تاسو دا ویډیو د سوله افغان یوټیوب چینل څخه ولیدله. که غواړئ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ. په دې اړه خپل نظریات په کومنټ کې لیکلی شئ. تر بلې ویډیو د خدای پامه.